د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته سلامونه او درناوی. نن به در سره په یو دوه موضوع لنډه تبصره لرم. راساسې په تاسو یې په سټوډیو کې هم موجود دی، یو څه خبرې به هغه کوي. نو اول خو دا دی چې جو بایډن په خپلو تیرو خبرو کې دا ځل نه، یو څو موده مخکې تقریبا یوه اونۍ مخکې په خپلو خبرو کې جو بایډن ویلي چې افغانستان د لوی امپراتورونو ادیره ده، او په دې باندې به خبرې کوم در سره د سیلندې غوندې. او بل دا دی چې خپلواکي ازادي لن غوندې په دې باندې د سیلنډه تفسیر لرم. او بل دا دی پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د کورنۍ جګړې لپاره کار کوي. نو په دې باندې به خبرې کوو ورسره په یو ورکوټ باندې شیر باندې سره شریک کوم. خو لومړی دې ته راځم چې جو بایډن چې دا خبره کړې ده چې افغانستان د لوی امپراتورانو یا د نړۍ د ټول زبر ځواکونو ادیره ده. دا خبره د هغې سمه وه، ځکه هغې خپله دا خبره تقریبا یوه اونۍ مخکې کړې وه، په هغې باندې موږ خبرې کړي، ډېر په زه رڼا نه ورچوم. خو مسله داسې ده ورونو چې موږ افغانان باید په یو شي بل باندې ځان پوه کړو. هغه مسله دا ده چې صحیح ده، دا خو د لوی امپراتورانو ادیره ده او دا به وي، خو موږ ته پکار دا ده چې موږ دلته جنګونه کوشش وکړو چې د څوک جنګونه رانه وړي او نه موږ خپله د پردو د جنګونو خشاک شو. ځکه چې دلته هره زبرځواک راځي یا د وخت امپراتوران راځي او زمونږ په هیواد کې د خپلو منافعو لپاره جګړې کوي او موږ د جګړې خشاک ګرځي، نو دا خو زمونږ لپاره داسې کومه ښه خبره نه ده، خاص کر د افغانانو لپاره. ځکه چې هر وخت جنگ راځي، جنگ ځان سره غریبي راوړي، غربت راوړي، بې علمي راوړي، وحشت راوړي. دا ټول شی د جنگ سره ملګري. موږ باید کوشش وکړو چې جنگ د خپلو سرحدونو نه لري انتقال کړو. لکه د احمدشاه بابا په وخت کې چې هغې ته مور ویلی چې جنگ د خپل سرحد نه لرې وړه، اول ته یې کوه. داسې مه کوه چې ته انتظار کې او یو څوک راځي او جنگ ستا سرحد ته راوړي او خپله په خپله خاوره باندې ته جګړه کړې، په خپله خاورې په داخل کې جګړه کې. نو دې سره به یو خو به هغه د جګړې کوم قوت چې دی هغه خو به لکه هغه چې کوم عسکر دی، هغه عسکري قوت چې دی هغه خو به پکې ضایع کېږي. ورسره به عوام، ولس او دغه نور کوم املاک چې دي دا ورسره ختمېږي. د هغه ویله چې جنګ باید همیشه د خپلو سرحداتو څخه لرې ویوړلی شي، اول ته جنګ وشي، نه دا چې انتظار انسان وکړي دشمن ته هغه راشي او افغانستان ته راشي، افغانستان ته راننوځي او بیا ورسره موږ په جګړه باندې پیل کوو. دې سره ډېر زیات زیان خپله افغانانو ته رسېږي. صحیح ده، موږ په دې باندې پوهېږو د افغانستان همیشه زبر ځواکونه راغلي، افغانستان ته رانوتلي دي، افغانستان یې نیولی دی، خو هضم کړی نه دی، بېرته یې دغه کړی دی، بېرته دې نه تللي دي، ازمولی نه شي. خو مګر په کار دا ده چې موږ باید دې ته انتظار ونه کړو چې هغوی راشي او زموږ خاوره کې خپلې جګړې وکړي او د خپلو اغراضو دپاره دلته جګړه وکړي. نو اوس خو یو دفعه بیا افغانستان خپلواک شو، خو د افغانستان اصلي خپلواکي به دی چې دا اقتصادي خپلواکي پیدا کړي. دلته موږ خپلو نوي کول ته زده کړې دغه کړو، لاره د برابره کړو چې خپلې زده کړې وکړي او اقتصاد پیاوړی کړو. نو بیا به موږ خپلواک شو. ځکه چې اوس خو خپله په دې ټول پوهېږي چې وایي چې نړۍ چې ده یو ګلوبل ویلیج دی، که نه، لکه یو کلی دی. نو دې په خاطر باندې ځکه دلته بغیر لکه په تنها ژوند نه کېږي، همیشه به ته د نورو هیوادونو سره په ګډه باندې کار کې د خپل د اقتصاد دپاره. نو چې کله ته د اقتصاد دپاره کار کې، بیا دې کې دې ته په انګلیسي کې ورته وایي وین وین سچویشن، که نه، لکه داسې یو حالات به جوړی چې دواړو طرف ته لکه پکې یو رقم ګټي. لکه داسې نه کېږي چې موږ لکه یا داسې یو چا سره داسې معاهدې یا لاسلیکونه وکړو چې یوازې د هغوی پکې ګټي، یا موږ داسې کوشش وکړو چې داسې یو لاسلیکونه وکړو چې یوازې موږ پکې ګټي. ځکه دا نه کېږي، ځکه اوس نړۍ داسې دا منیم ده. نو هر هغه وخت کې چې لاسلیکونه کېږي باید داسې په دې شکل باندې وشي چې دواړو طرف ته ګټونکي شي، نه بیړونکي. نو زه د بله موضوع دا ده چې د پاکستان دغه کومه پالیسي چې ده، لکه اوس وګوره دوی کوشش دا کوو او دا یې امریکا په دې باندې باوري کړې وه که تاسې د افغانستان نه دغه شی دلته پاکستان ته بیا راشئ
نو ستاسې به لکه مصارف ډیر کم راشي او د دې ځای نه به بیا چې ستاسې څه غوښتل په افغانستان کې په کوم ځای باندې لکه حمله کوئ یا ویشتل کوئ نو هغه به د پاکستان خاوره نه کوئ تاسې لکه ډرون کوئ یا د دې ځای نه کوم هغه لرې واټن مزایل تاسو فیر کوئ نو هغه دپاره تاسو دپاره موږ دلته اډې درکولی شو او اډې به در موږ درکوو تاسو به د دې ځای نه خپل فعالیت کوئ هماغه شانته یې وکړه اوس خو تلي دي مالته اوس دا څه عسکر چې لاړ دا هلته ځای په ځای شو هغه عمران خان چې به ویلی چې زه هېڅکله دا نه کېږي چې دلته امریکایي عسکر راشي هغه خو بیخي د څه نه خبر نه دي ځکه دا ټول مایدې او لاسلیکونه چې دی دې ته وایي پنجابي اسټبلیشمنټ دا کار کوي دا خو راوستلی هم دی هغوی راوستلی دی دې ته وایي دې ته سلیکټډ وایي که نه لکه چې هغه کله اسټبلیشمنټ د پنجاب اسټبلیشمنټ څوک وغواړي هغه په حکومت کې راولي ځکه چې هغه وغواړي چې په دې کې د اسټبلیشمنټ یا د پنجابي آرمي ګټه ده ماغه سړی په قدرت کې راولي هغوی لکه مخکې دینه مخکې دلته اوس بیا خبره زما درې وګدي هغه پی ټی ایم چې کله مظاهرې شروع کړي لارونې شروع کړه نو د پنجاب د آرمي چې دا په دې باندې وډارېدله چې لکه که اوس موږ خپله په لکه په دې اقتدار کې لکه په جمهوریت اقتدار کې لکه نواز شریف یا د پنجاب مشران او وزیران ډیر وي او موږ دغلته د پی ټی ایم د ځپلو کوشش وکړو نو بیا به د پښتنو موږ ته په زړه کې نفرتونه پیدا شي چې دا کار ټول د پنجابیانو دی نو هغه پنجابي اسټبلیشمنټ داسې کار وکړو چې تش په نوم باندې پښتون لکه عمران خان نیازي چې د پلار او مور د خوا نه پښتون دی خو نه په پښتو پوهېږي او نه یې پښتو زده ده بلکې دغه خپل ژبې نه ډېر لرې پاتې شوی دی نو هغه یې راوسته ورسره تقریبا په دغه اوسني حکومت کې دوی تقریبا 12 وزیران هم پښتانه دي خو دغه بېواکه پښتانه دي چې د دوی په وزارتونو کې به په پښتنو ډېر ظلمونه وشو ما پرون هم دغه عبید الله کاسي صاحب دغه واچو چې هغه پکې وفات شو ارمان لوڼي پکې وشو عارف وزیر پکې وشو ان ډېر پښتانه وفات شول مګر د پښتني څوک نو دا هغه بېواکه وزیران دي چې خپل واک نه لري او د پنجاب هرې خبرې ته د دوی د خبره جواب کې وته هو دا نه ورته نشي ویلی هم دې خاطر باندې یو خو دوی ځکه په حکومت کې راوصلي وته توي اتلسم ترمیم کې لګ ثبوت یا موږ ته ولایتونه او هغه کې ورته لګ ازادي ورکړي و نو بل دیو دا ځکه سلیکټ کو چې د دې په واسطه باندې لکه هغه پښتانه چې دي لکه دوی خو چې پنجاب وای دغه پی ټی آی په نوم باندې دا کوم ګوند چې دا وته هو کوي نو دې په خاطر باندې چې دی هغه خپل وسایل پښتنه ونی کی نو په داس یو شی راوستو پنجاب اسټبلیشمنټ چې لکه بیخي د هغه بادار او د غلام قصه چې بس بادار ویل چې ودی شي بس دوی سندواره ویل چې بس بالکل دی وشي فقط صرف دی ته وای چې موږ لا په دې څو چوکۍ راکې چې زمونږ نوم پکې کیږي موږ نه د پښتنو په قصه کې نه د پښتنو خاورو په قصه کې هغه اجتماعي ګټې چې دی هغه ته پښتانه همیشه فکر نه کوي صرف د جیب ګټو ته فکر کوي خو ځینې وخت به زه د سوي چې تاسو د خپل ورور سره خود وړو کې ټوکړې زمکه په سر باندې خپل هغه سر باندې مړیم کوي او حق مغواړي مګر چې کله د پښتنو اجتماعي حق راشي او وسایل باندې خبرې په هغه وخت کې به پښتون چې دی خپل شخصي ګټې پکې د جیب ګټې پکې دغه لپاره به دوی ناواز پورته کوي نه غږ پورته کوي نو دا مثلا مشره څنګه چې هغه درې مسله باندې مسلګي خبرې کولې او رښتیا به بل دا پکې مو چې اوس به یو ځلې پنجاب په دې کوشش کې دی امریکا ته اډې بم ورکړي دغه ځای کې به خپل ټول امکانات چې دي هغه به برابرۍ او په افغانستان کې دلته نور لکه خپل هغه زه تحریک طالبان څخه کوم ځکه چې زه هر پښتون ته زما ځنه کېږي چې پاکستاني او ته هم خو د خپل هغه نوم د سیدې چې هغه مجبور یم نن چې ته هم تحریک طالبان پاکستان چې هغه غواړي چې په پاکستان باندې د امارت بیرغ راپورته کی یا ازادي ورته واخلي نو دا غیب خاطر باندې دوی د غاډیم څخه ورکړي چې به خپل پښتانه وټکي په یو ځای کې سر راپورته نه کی لکه دوی د خپل مفاداتو لپاره دا کار کوي ګورم د امریکا په دی راته کې د شلو کال راته کې یو خو دوی چې قبایلی څه انګریزانو په وخت سیریت کړي نو دوی الته هغه دغه تاری تیر کو لکه د دیو پیسې ما وای ورکړي پیسې دغه نه واسطه خاطر ته واغسري چې ته موږ دا تار تیرو دی خو نه لکه د پاکستان د پښتونخوا به د طالبان چې دي د افغانستان طالبان به خاطر نه ترتیږي دا د خاطر غسري ځکه د دوه طرف ته ډبل گیم کو همیشه پښتانه په دې باندې دوکه کړی دي خو پښتانه په دې باندې کې پویم شي
هغه خپل هغه لکه هغه دغه چې د ځامشته اجتماعي ګټو ته یا خپل د پښتنو ولس ګټو ته لپاره وفادار نه دي، صرف خپل جیب او د خپل ځان ګټو ته وفادار دي. نو دا کار به اوس بیا دغه نوې لوبه به بیا دا لوبۍ پنجابیان او پنجابیان په دغه خپل سیاست کې ډېر کامیاب دي، ځکه چې پښتانه چې دي دوی لکه یو بل ته لاس نه ورکوي. که دوی داسې وکړي که دا تحریک طالبان وغواړي چې امارت تر راټکه وغځوي، باید دوی ته اجازه ورکړي چې پرې ورځي او مخې ورله ونیسي، ځکه چې دوی همیشه غواړي چې زمونږ په خاوره باندې د پښتنو په خاوره کې هغه په پښتونخوا کې ده او که دې خواته په افغانستان کې ده چې په دې کې دا جګړې همداسې وي. نو چې نو باید دا جګړې ور باید دا ټک نه خواته ورتېر شي چې دوی خپله پوه شي چې د جګړه ور څومره دی او دا څومره زور لري او وروسته پکې څومره تکلیفونه ورسېږي. بله مسله دغه به زه د سرابقت یو ورکوټ غوندې یو نظم مې دی، ځکه دا د ازادۍ په خاطر ما لیکلی و، یو به سره دا شریک کړم او بل یو بل ډېر پخوا چې کله د امریکایان راغلي وو ما یو لیکلی و، نو یو به سره هغه شریک کوم. خو زه دا دغه اول د افغانستان دا د افغانستان د خوا نه دی، خلک چې افغانستان ذات ته وایي چې زه آزاد یم، ځکه ما کې دا داسې خلک شته دی لکه داسې وایي افغانستان زه عزت د احمد خان یم، زه عزت د احمد خان یم، لوړ همت د خوشحال خان یم، ننګ ناموس د هر افغان یم، زه آزاد افغانستان یم، زه پوهنه د جمال یم، شاعري زه د رحمان یم، په نړۍ کې امن غواړم دا ناره د باچا خان یم، چې دښمن زیر و زبر کړي زه یلغار د اکبر خان یم، سر و مال له وطن زار کړي لوی غازي میرزمان خان یم، هر ظالم او ستمګر ته زه افت یم طوفان یم، په خیالونو د بورا کې لکه ستوري د اسمان یم. دا خو افغانستان ته شو، ځکه چې افغانستان یو د په بیا خپله پوره خپلواکي ترلاسه کړه، الله دې ولا اقتصادي خپلواکي په نصیب کړي. دلته ما یو نظم لیکلی و، دا نظم ډېر اوږد دی خو زه دې نه سبقت یو څو بېرته ویم. دې نظم عنوان چې و ننګ په نوم باندې و. وایي پښتون احساس زما د ننګ مه تړه، پښتون احساس زما د ننګ مه تړه، پښتو غیرت زما په جنګ مه تړه، څومره ظلمونه ستمونه کوي هسې زمونږ سره جنګونه کوي، بیا به د سر په دې درو کې مات شي، دغه غرور به دې په غرو کې مات شي، بیا به د سر په دې درو کې مات شي، دغه غرور به دې په غرو کې مات شي، ستا نه راغلي هم د مخه و ډېر سره کافران څومره بدمخه و ډېر، له سکندره تر چنګیزه پورې هم له مغوله تر انګریزه پورې هر یو دښمن دلته ګزار خوړلی، دوی له افغان نه په سر وار خوړلی، دا د میرویس د احمد خان بچی دي، د لوی باتور د خوشحال خان بچی دي، په خپله توره میړني یادیږي دي پښتانه چې توریالي یادیږي، سوله غوښتونکي یو امان غواړو مونږ، بې د جنګونو دا جهان غواړو مونږ پښتنو په میلمه ننګ کړی دی چې دی په امن وي مونږ جنګ کړی دی، هر یو ظالم ته لکه غر ولاړ یو، په هر میدان په هر ډګر ولاړ یو، ازادي غواړو مونږ آزاد پیدا یو، په خپلواکۍ د خپل هیواد فدا یو، ډېر زورور په نشه مست راغلي چې مو غلام کړي په دې قصد راغلي، یو څو وطن کې غداران لرو مونږ، یو شاه شجاع څو سقاویان لرو مونږ، چې د پردیو په اوږو سپور راغلي دا غلامان په تندي تور راغلي، چې په ملت باندې بلا پاتې شي، چې په ملت باندې بلا پاتې شي، په تاریخونو کې رسوا پاتې شي، دلته کوروس که امریکې راغلی یا پنجابی که ایرانی راغلی، یا ای بړي سي راستولي دلته افغان وهلي او وستلي بیرته، یا ای بړي سي راستولي دلته افغان وهلي او وستلي بیرته، هر یو د خپلې وسې زور وهلی، د ترورستي په موږ تور وهلی، په څه هیله او بهانه مو وژني، په لر او بر کې پښتانه مو وژني. ورونو دا نظم لږ اوږد و، ما یو څو بیتونه تاسو سره شریک کړل. دا نظم چې دی دا د ننګ په نوم دی او زما په دې کتاب د سپوږمۍ په ځلا کتاب کې دا چاپ شوی یو څو کاله مخکې، نو د دې نه مې سره یو څو بیته شریک کړل، خو ځکه دا نظم اوږد و، ځکه د افغانستان چې دا کومه خپلواکي بیرته لاسته راوړې وه دې په خاطر مې سره شریک. نو زه به اوس راسا صاحب ته وخت ورکړم، ځکه وخت هم کم دی، هغه به یو څو خبرې تاسو سره وکړي، زه به هغه هم واورم او تاسو سره کمیټونه به ستاسې ولولم. ډېره زیاته مننه زماني صاحب، خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوس وخت داسې راغلی دی چې سړی باید هغه تودې او هغه د وخت او هغه د ساعت په خبرو باندې سړی وغږېږي. نو زه راځم د خپلواکۍ موضوع ته. زه په دغه
سوشل میډیا کې ما نن ډېر دغه داسې ولیدل چې داسې مبارکي او دغه شکل په اشکالو باندې په مختلفو شکلونو باندې خلکو ورباندې څرګندونې کړې وې، خپل نظرونه ورباندې دغه کړي وو. خو زه غواړم په خپل شخصي نظر د خپلواکۍ په ارتباط یو څو خبرې وکړم. زه خو دا وایم چې خپلواکي خو موږ یو د پې اخیستې وه، امان الله خان خپلواکي اخیستې وه د وخت د زمان او د ټولو شرایطو چې هغه جغرافیا او هغه یو وطن آزاد شو، رښتیا آزاد شو. دغه اوسنۍ د 21مې پېړۍ دا خپلواکیګانې چې په افغانستان کې په دغه څو لسیزو کې چې زموږ په ژوندون یې ګورو، دا د وخت تقاضا، یعنې دا دغه خپلواکي چې دا موږ یې اوس په اصطلاح دغه بعضې دوستان یې لمانځي، زه د دې لمانځلو بالکل مخالف یم، ځکه چې دې ته ضرورت نشته دی. په دغه اوسني 21مه پېړۍ کې چې دغه کوم دولتونه چې په افغانستان کې راغلي دي، یا هغه څوک چې د اشغال په نام راغلي دي، یا دغه زمینه ورته مساعده شوې ده، یا خپل افغانانو یا خپل هغه سوړ جنګ و، د دنیا سوړ جنګ و، یا هر شی چې و په هر شکل باندې دغه افغانان دخیل شوي وو او دې ته اړ شوي وو چې دلته باید په شکل د اشکالو جنګ وشي او خارجي قوتونه راشي او دغسې یو حالت راشي، ځکه چې دا حالت موږ خپله راوستی دی. خپل افغانانو په دې کې شریک دي، په دې کې ټول افغانان دې کې مجرم دي، ځکه په دغه 40 کاله کې دغه افغانان چې تر اوسه پورې دغه څوک په دې جرم کې شامل دي. دې نه باید سړی سترګې پټې نه کړي، دا باید ټول زماني صاحب ته خپلې خبرې خلاص کړم، دې باید یعنې ټول افغانان په دې مسایلو کې په شکل د اشکالو داخل دي. زه خیر زه په ډېرو جزئیاتو باندې زه نور نه ځم، ځکه چې بیا کېدای شي نورې خبرې پکې را پیدا شي، ځکه زما په نظر باندې په 21مه په دغه اوسني عصر کې اساسي خپلواکي هغه ته وایي چې یو ملت یو قوم په خپل ځان باندې بساینه ولري. بساینه په دې معنا باندې چې په هر لحاظ باندې هغه ملک هغه ملت د هغې د خپل د خپل د لاس موز یا هغه د خپل د طبیعت یا د خپل دغه نه باید په استفادې سره دغه وکړي، ژوند ولري او خپلواکي ولري او قوي اقتصاد ولري. ځکه که اقتصاد نه دغه خپلواکي دا موږ ته هیڅ معنا نه لري. ځکه زه به خپلواکه ګرځم، زما په موبایل کې به دغې د آیفون موبایل د انګریز موبایل به زما جامې به د جاپاني، زما بوټان به د بل ځای نه، زما څپلقې به د پاکستاني، او زه به دغه کوم افتخار به کوم چې هله زه خپلواک یم. دا په 21مه پېړۍ کې دا خپلواکي نه ده، دا برعکس د غلامۍ نه پسې اضافه یو حالت دی. متاسفانه چې اوس په افغانستان کې چې دا کوم حالت لیدل کېږي دغه سیاسون دي، ځکه چې دغه زموږ سیاسون و چې دغه حالت یې موږ ورسولو، د افغانانو دې حالت ته ورسول. په هر شکل باندې په دې وروستیو وختونو کې یو څه اقتصاد یا هغه ملک یو څه روبنا زیربنا هغه چې موجود دی په افغانستان کې، خیر که ذخایر نه دغه د اوبو نه د اقل دغه استفاده سیستم یو بنسټ یو دغه ورته جوړ شو چې دغه خاوره خپل ورور په پښو ودرېږي، خپل عاید ولري، خپل صادرات ولري، خپل یعنې واردات ولري په هغه شکل په منظم شکل باندې چې دنیا ورته اړینه شي. تر څو چې دنیا اړینه نه شي هلته هېڅ نه وه پرمختګ په هغه جامعه کې هېڅ شی هلته نه راځي، دا د امکان له لرې خبره ده. نو ډېر حالت پیچیده دي زماني صاحب، نو زه ډېرې خبرې نه کوم، الله دې رحم وکړي چې دغه د افغانستان اوسني سیاست داسې نه چې بیا په یو وخت کې دغه ټول محاکمه کېږي او موږ هم هغه د خبره د وچو په لمدو کې چې دغه سوځي چې موږ هم د دې دغه په محاکمه کې، ځکه نسلونه دا کار کوي. اوس په دغه اوسني عصر کې دغه پخوانۍ خبرې باید سړی پرېږدي. اوس دغه یعنې هغه نسل چې یو 10 کاله مخکې یا یو جنریشن مخکې تېر شوی دی، هغه نوي نسلونه ورباندې په هر لحاظ باندې انتقادونه کوي. زه دا د افغانستان مسایل په ټوله دنیا کې دغه مسایل روان دي چې هغه خصوصا په هغه ملکونو کې چې هغه پیشرفته دي، اقتصاد لري، هغه ملکونو کې واقعا دیموکراسي ده، خلک د ژوند په هویت په ماهیت په ښو او بدو باندې پوهېږي، هلته ټول دغه هر څه محاکمه کېږي په هر شکل باندې. ولې متاسفانه حالات داسې دي د افغانستان زماني صاحب ډېرې خبرې نه کوو، الله دې رحم وکړي چې خدای دا حالت ښه کړي. وګوره زماني صاحب همدغه امریکایان چې چېرته ځي په شکل د اشکالو باندې نن خپله بایډن په دغه خبرو کې، ځکه چې ما ډېرې وام نه اورېدلې چې ټول یې په هغه خپل مصارفو باندې دې بحث کوو چې څومره په افغانستان کې د دې په دغه 20 کاله کې څومره پیسې مصرف شولې، څومره خلک یې د منځه لاړ، څومره اقتصاد ته غټه ضربه ورسوله. یعنې په مجموع کې دغه ټول قصې د سړي وکړلې، یعنې چې دغه یو د جهان په سطحه باندې یو غټه ضایع وه چې د امریکا
دغه د سره مخامخ شله ولې دا خلک بیا هم خپل اقتصاد لري او هم داسې دغه لري اوډ لري چې په هغه اقتصادي لحاظ باندې د هغه خپل هغه حاکمیت به ته دوباره په دغه منطقه کې حاکم کړي دا چې سیاست او دا چې سیاست چې په څه شکل او په کوم شکلونو باندې دغه هدف ته ځان رسوي او نو دا ډېر زیات خبرې دي ډېر خبرې نه کوو چې وخت به ډېر کم پاتې دی زماني صاحب زه به خبرې به سبا شپې ته وساتو زه یو د خبرې کوم هغه د خاطر دی مسله خپلواکي او سیاسي خپلواکي او اقتصادي خپلواکي د رسنیو خپلواکي دا د ډېر خپلواکیګانې دي چې شمار یې بیخي زیات دي خو مهم شی په دې کې دی دا د یو ملک خپلواکي ده ځکه چې یو ملک خپلواکي او یو آزاد حکومت ولري هغه د خپل هغه کومې زیربنا چې دي کوم هغه چې دی به کله چې لاسلیکونه کوي د نورو هیوادونو سره نو په هغې کې چې دی خپل ځان ته یو خپلواکه نظر لرلی شي او د هغه خپل لکه کوم مدنیات یا کوم وسایل چې په نورو ملکونو باندې خرڅېږي بیا هغې کې هغه خپله دغه چې دی دې ته ګټه ډېره راځي او چې د یو ملک غلامي نو هغه کوم استثمار چې په هغه ملک باندې حاکم وي بیا دا د هغې خوښه ده چې په څومره قیمت باندې دې هغه وړي نو د ملک سره دا ټولې د هر یو هیواد چې د هغې سره دا ټولې خپلواکیګانې چې دي دا ورسره لازم او مظلوم دي بل دا کار دی چې موږ ټول افغانان ملامتولی نه شو ځکه دې کې صحیح د افغانان په دې هغه د افغانستان په تاریخ کې چې دا کوم پاچاهان تیر شوي یا کوم واکداران تیر شوي دا موږ ملامتولی شو یو خو دې څه دی چې وروسته هغه سیاسي شعور نه ورکړی په دې کې د علم پوهاوی هغه کومه کچه چې وه هغې نه وه پورته کړې نو بیا د څه دی چې دوی چې دلته کوم سیاسي ګوندونه دوی همیشه د نورو هیوادونو د ګټو دپاره استعمال شوي دي او خپل ځان په اقتدار یا په حاکمیت یا واکدارۍ کې راوستلی دی دوی لکه ولس چې دی ولس هغه به همدغه ګوندونو خلاف به در پاسېدلی دی او خپل هیواد یې خپلواکۍ طرف ته وړی ځکه چې کوم ګوندونه هم چې په حکومت کې راتله ډېر په کبر او تکبر باندې به هلته حکومت کوو او ډېر ظلم او جبر به یې کوو د ولس په مقابل کې ځکه دوی به په پردو اوږو باندې حکومت یا واکدارۍ ته رسېدلي وو نو همدا و چې همیشه حکومتونه او ولسونو سره په جنګ باندې اخته وو نو الله دې وکړي چې دا ځل دا کار ونه شي نور زه خپلې خبرې راټولم ځکه وخت ډېر کم دی او د الله په امان کوم یا دوه خبرې ګوره پاکستان دی هم غلامان دي په شکل د اشکالو باندې ولې دی دومره هوښیار دي ځکه چې دی ورته هغه د ملک ملي ګټې او هغه د ملي دغه ورسره یعنې ورسره مینه لري پابند دي ژمن دي ورته په شکل د اشکالو باندې یعنی که ځان ته فریب هم ورکوي که ځان باندې نیوکه هم کوي که هر شی کوي که ځان کم هم راولي ولې د یو ملک نه یا د بل نه په یو نوم په بل نوم چې هلته مسله جوړه کړه دلته مسله جوړه کړه په چلو فریب باندې پیسې راوړي هغه ملک یې ورباندې آباد دی خلک یې ورباندې آباد اساس یې مسله داسې ده چې پاکستان غلام دی پاکستان څو قسمه غلام دی زه اوس وایم ګوره هغه یو ټولواک فوج لري چې هغه فوج چې دی هغه ډېر جابر او قوت لري هغه فوج چې دی هغه که د هر چا غلامي کوي د یو چا کوي لکه د چین وکړه یا د امریکې وکړله خو هغې نور ګوندونه او د خپل ملک ټول ولس خپل غلام ساتلی دی هغه د هغې په مقابل کې هېڅ غږ نشي کولی سر ترې نشي پورته کولی بیا چې د هیواد او د پنجاب په څه کې ګټي هغه هماغه اسټبلیشمنټ چې د پنجابۍ وایي هماغه پالیسیګانې مخکې وړي پاکستان که غلام دی هغه په بل قسم باندې غلام دی هغې نور قومونه د نورو قومونو وسایل دا ټول خپل کړي دي او خپله د هر زبر ځواک غلامي کوي خو هلته چې دی واکمن چې دی هغه یو قوت شته دی چې دغه نور یې د خپل غلامۍ لاندې راوستلي په افغانستان کې داسې قوت نشته دی چې لکه کوم قوت چې راغلی همیشه د ولس سره دغه کړی دی بېرته په هغې باندې لکه د بېرته جګړې ورسره بېرته خپل ولس سره شروع کړې ده نو دلته د پاکستان او د افغانستان په مابین کې ډېر فرق دی خو زه دا پروګرام اوس ختموم انشاءالله تعالی په دې باندې بیا بله ورځ باندې بیا ډېر مفصل بحث انشاءالله سبا شپه یا بله شپه په دې باندې به لږې مفصلې خبرې وکړو خو ځکه اوس چې دی وخت هم ختم دی لکه او بل ناوخت هم دی ملګري کوم دي ډېر ښه ملګرو څرګندونې کړي دي د ټولو څخه د غازي عبدالله څخه د ابراهیم خان څخه د فواد خان څخه دا څه چې ورونو دا څرګندونې کړي ستاسې د هر یو څخه نړۍ مننه د مجیب افغان نیازي څخه خو ورونو کوشش کوئ لکه دغه کوئ دا منطق وایئ خیر دا د کنځلو نه لاس واخلئ ځکه دا کنځل داسې یو شی دی دا چې ته ولیکئ
دا لکه هغه به دا در پسې هلته هم لیکلی کېږي که نه بیا په هغه دنیا کې بیا د دې بدل کې به درنه چاته چې کنځله کړي هغه درنه ایمان اخلي نور سیاسي تبصرې کوي خو دې شي نه ځان ساتئ کوشش دا کوئ دلایل وی وایي خیر دی دغه مه کوئ اخوا ته د دې ګلخانانو ته مه کوئ نو دا کار دې باندې دغه وکړئ دا عمل پې وکړئ نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه سوکاله ژوند ولرئ د لوی الله جل جلاله په امان